السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ ویاست. دوستانو، نن تاسو ته په دې ویډیو کې د بلوتوث یو مهم او پټ راز تاسو ته ښیم چې په دې تاسو د بلوتوث په واسطه کولی شئ له یو موبایل نه بل موبایل ته انټرنیټ کنیکټ کړئ. ډیره په زړه پورې او خوندوره ویډیو ده دوستانو. که چیرته تاسو یو موبایل نه بل موبایل ته انټرنیټ کنیکټ کوئ، لکه د هاسپاټ په واسطه یې کنیکټ کوئ، همداسې تاسو د موبایل د بلوتوث له لارې هم کنیکټ کولی شئ. که چیرته ستاسو هاسپاټ کار نه کوي یا بله وجه وي، نو تاسو کولی شئ چې د بلوتوث له لارې هم انټرنیټ له یو موبایل نه بل موبایل ته کنیکټ کړئ. نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم. دوستانو، که چیرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زنګوله هم کلیک کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. او دوستانو، که چیرته مو ویډیو خوښه شوه، ویډیو در سره لایک کړئ. نو راځو دوستانو، لومړی تاسو به راسئ سیټینګ باندې مو کله چې کلیک وکړ، بیا دلته کنیکشن ته لاړ شئ. دلته تاسو کتلی شئ په دې جي کې د کنیکشن اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې د کنیکشن اپشن باندې کلیک وکړ، بیا دلته موبایل هاسپاټ ان ټیترینګ په دې باندې به کلیک وکړئ. دغه اپشن تاسو نو دلته موبایل هاسپاټ ان ټیترینګ باندې به کلیک وکړئ. دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، دلته به بیا تاسو د بلوتوث ټیترینګ لاندې دوهم اپشن چې تاسو ګورئ دغه وینئ، دلته دوستانو تاسو د باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به تاسو آن کړئ. دا آف د آن به یې کړئ. دا د دوستانو آن سو. اوس نو موږ خپل انټرنیټ شیر کولی شو. اوس کوم موبایل لارې چې تاسو غواړئ کوم موبایل سره شریک کړئ انټرنیټ، هغه موبایل به خلاص کړئ. هغه موبایل مو کله چې خلاص کړل، دلته به تاسو بیا په بلوتوث باندې کلیک وکړئ. نو زه تاسو ته یوازې په دې موبایل کې تاسو ته دغه طریقه در ښیم، ځکه زما سره بل موبایل نشته. نو په دې باندې بلوتوث باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې بلوتوث باندې کلیک وکړ، نو هغه موبایل به دلته تاسو ته په دې سرچ کې راواخلي. کله مو چې هغه موبایل هغه راواخیست، نو هغه باندې به کلیک وکړئ. نو له یو بل سره به انټرنیټ وصل شي. نو دلته باید تاسو ډیټا خلاص وي. دا ډیټا به حتما خلاصوئ. نو یو بل سره به انټرنیټ وصل شي. نو دواړو موبایلونو کې تاسو کولی شئ انټرنیټ استفاده کړئ. نو دوستانو، دغه زموږ د نن ورځې ویډیو کې هیله لرم چې خوښه شوې به مو وي. دوستانو، که چیرته ویډیو مو خوښه وي، لایک حتما ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان، ښه وختونه.